دښمن په دې ځوانانو باندې ډېر کوشش کوي ترڅو دا ځوانان له اصلي هدف غافل وساتي. په مختلفو لارو او په مختلفو وسایلو یې له اصلي اهدافو نه، له اعداد نه او د اسلام د نظام د عملي کولو نه یې مصروف. کله په میلیونونو ځوانان په کرکټ باندې مصروف. کرکټ ورته داسې یو څه کې لکه چې همدا د افغانانو تر ټولو لویه قضیه وي. په نورو مملکتونو کې چې ګوري لکه همغه ورځ چې یوه لویه د بدر معرکه روانه وي او مکتبونه ورته رخصت وي، پوهنتونونه ورته رخصت وي، دوکانونه ورته بند وي، خلکو خپله دهقاني، بزګري، د دنیا کاروبار، د آخرت کاروبار، دا هر څه ورته، حتی په ځینو ځایونو کې د لمنځونو وختونه ورته بدل کړي چې خلک د خبرونو کتلو ته مسؤل. دا ټوله قضیه وي څه شی؟ د قضیې ټول حقیقت دا وي چې یوه ډله بې هدفه لا ابالي لوچک مزاجه ځوانان د یو بل مملکت په لا ابالي بې سواده لوچک مزاجه بې هدفه ځوانانو باندې غالبېږي یا مغلوب کېږي. خو تاثیر یې د دې وطن په دې ټولو افرادو او اتباعو باندې اچولی، دا ټولې ورپورې تړلي وي. ولې؟ تر څو د دې ولس هغه خلک چې یو څه کولی شي هغه په داسې څه کې مصروف کړي چې هغه په حقیقت کې هېڅ نه وي، او په ولسونو کې له داسې خلکو نه ورته اتلان جوړ کړي چې هغوی غیر د دې نه چې د دښمن په ډګرونو کې د دښمن په اشارو په لاوبالي او بې هدفه ډول یو څو ترپکې ووهي او منډې رامنډې ووهي، بل هېڅ کار نه لري. نه په علم کې څه پرمختګ لري، نه په عقل کې څه پرمختګ لري، نه کوم اجتماعي شخصیت لري، نه خیر چاته رسیږي، نه یوه مؤسسه لري، نه یو اجتماعي فعالیت لري. بس یوازې دا چې لوبغاړی له هغه نه یې د ټول ولس د ځوانانو او د خلکو لپاره رهبر جوړ کړی. دغه عکسونه یې دومره خپاره کړي چې د هر چا په موټر باندې دغه عکس لګېدلی، لکه دی چې د دې وطن قهرمان یې او په رښتیا یې هم قهرماني ګټلي. او چې کله د یو بېلارېتوب لپاره بهر چېرته لاړ شي چې بېرته راځي، نو بیا دونه امادګۍ ورته ونیسي، دونه امادګۍ ورته ونیسي چې په ډولونو، په سورنیو او په استقبالونو او په دروازو جوړولو باندې د هغوی ښه راغلاست. په حقیقت کې هغوی هېڅ نه وي کړي، بلکې په میلیونونو ساعت وخت د خلکو خراب کړی، په میلیونونو پیسې د خلکو خرابې کړي، په میلیونونو خلک یې له کاره ویستلي وي. نو دښمن غواړي چې د ټولنې له دغه دریو طبقو نه دا یوه طبقه چې دا د کار خلک دي دا په داسې څه باندې مصروف کړي چې هغوی د دین لپاره څه ونه کولی شي، د ازادۍ لپاره څه ونه کولی شي، د نظام جوړونې لپاره څه ونه کولی شي، د علم د حاصلولو لپاره څه ونه کولی شي، د مادي صنعت او پرمختګ لپاره څه ونه کولی شي. فقط په خواهشاتو، په هواو، هوسونو، تصویرونو، ویډیو جوړولو او یو ډول داسې ظاهري ګشت و گذار باندې چې مازې خلک ځان پورې په ذهني لحاظ مصروف ساتي، په حقیقت کې د ټولنې د مثبت بدلون لپاره هېڅ له ځان سره نه لري.